د ننګرهار پوهنتون یو محصل د نابینایانو لپاره ځیرک عینکې او لکړه جوړه کړې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي یو محصل داسې ځیرک عینکې او لکړه جوړه کړې چې له نابینایانو سره په ګرځېدو او د ژوند نورو چارو پر مخ بیولو کې مرسته کوي. بشیر احمد عمر خیل چې اصلا د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د عمر خیلو سیمې اوسیدونکی دی او اوس د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل دی. وایي که امکانات ورته برابر شي پر ټکنالوژۍ سمبال داسې نورې اختراعګانې به هم وکړي. عمر خیل وویل لومړنۍ زده کړې په نرخ ولسوالۍ کې د ډاکټر عبدالوکیل په علي لیسه کې کړي او له همغه وخته یې هیله درلوده چې کمپیوټر ساینس پوهنځی ولولي. هغه شاوخوا 4 کاله مخکې خپلې دغې هیلې ته رسېدلی او د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالی شوی دی چې اوس په همدغه پوهنځي کې د 4م ټولګي زده کړیال دی. نوموړی وایي له ما سره له ډېره وخته دغه فکر موجود و، بیا مې د پوهنځي له ادارې او استادانو سره دا طرحه شریکه کړه. هغوی هم تشویق کړم او هم یې د همکارۍ ډاډ راکړ. ډېری لاسنیوي او مرسته راسره د پوهنځي قدرمن رئیس او یوه استاد ریاض حسین کړې ده. زه ورڅخه ډېره مننه کوم. عمر خیل زیاتوي د ادارې له خوا ورته موجود ټول امکانات په واک کې ورکړل شوي وو او توانېدلی دی چې د یوې نیمې میاشتې په موده کې دغه عینکې او امسا جوړه کړي. هغه وویل کله چې مې له استادانو مشوره واخیستله نو کار مې پرې شروع کړ. د یوې نیمې میاشتې په موده کې مې دغه عینکې او امسا جوړ کړل. بیا مې ادارې ته راوړل، استادانو او محصلینو ته مې نندارې ته وړاندې کړل چې ټولو خوښ کړل او هم یې زما ډېره ستاینه وکړه. نوموړي په یاد امسا او عینکو شاوخوا 3000 افغانۍ لګښت کړی دی، خو کولی شي چې په راتلونکي کې دغه لګښت راکم کړي. عمر خیل زیاتوي دغه امسا او عینکې کولی شي یوه نابینا ته معلومات ورکړي چې مخامخ ورته دیوال یا بله موانع ده او یا هم په ځمکه اوبه یا نور ګواښ دی څو هغه خپل مسیر بدل کړي او له ستونزې سره مخ نشي. بل لور ته د نوموړي ټولګیوال وایي هېڅ باور یې نه کوو چې بشیر احمد به داسې یوه اختراع وکړي، خو وایي کله چې یې ولیدل نو ډېر حیران شول. زبیر ستانکزی چې د بشیر احمد ملګری او ټولګیوال دی وایي د نوموړي دغه حیرانوونکي کار زه هم هڅولی یم چې له خپلو زده کړو په استفادې دې ته ورته یو څه جوړ کړم. چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ټولو هغو ځوانانو ملاتړ او هڅونه کوي چې دا ډول وړتیاوې ولري. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاري نور احمد حنیف وایي هڅه کوي څو دا ځوان هغو ادارو ته چې د ټکنالوژۍ برخه کې کار کوي ور وپېژني چې په راتلونکي کې یې له وړتیاوو ګټه واخیستل شي. له دې مخکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځوانانو د موټرو او نورو تخنیکي آلو په جوړولو سره خپلې وړتیاوې نړۍ ته ښودلې دي. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.